نننې ویډیو زما د بلیک لیست حواله سره ده. مطلب ته چاته کال کې اوستا نمبر هغه بلیک لیست کی او ته بیا ځان لزړه خوري او چې ملاوي کې نو تا تسوي وही आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त मसरूफ़ है. چې کله هغه او فی بیا درتی आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है. نو د دې ټینشن ختمولو د پاره ما یو ډیر بهترین اپ تاسو ته راوړی دی. په سکرین باندې پکچر تاسو ته شو ټال کیو. دا ټال کیو چې تاسو ډاونلوډ کړئ دی کې به خپل نمبر ورکړئ. سبا ورکړئ خپل نمبر تاسو فون نمبر سره به رجسٹر شي. دی کې به تاسو له 10 کوین فری درکړئ. 10 کوین مطلب تاسو په هغې باندې فری کال کولی شئ د انټرنیټ نه. دی که هر طریقې سره ستا نمبر بیک لیست کی خدا چیلنج زه ورکوم چې زه به درته په هره طریقه په دې اپ باندې کال کوم. ما خپل هم ټرای کړی ده. ما خپل نمبر بیک لیست کی او په دې ټال کیو باندې ما دوباره هغه ورکو رینګ هغه ځینه د انټرنیټ د سایډ نه زما نمبر ورته په 92 سمثینګز کې شو د پاکستانی کوډ مطابق او هغه اټین کوم. ما چې کړو خبرې اترې هر یو شی کلیر دی. ستاسو به د بلیک لیست ټینشن ختم شي. نو برای کرم دا ویډیو کې که انفارمیشن وي معلومات وي نو ضروري لایک سبسکرایب او شیر هم کوي چې نور خلکو ته هم د بیک لیست ټینشن ختم شي. دریم نمبر خبره دادا تاسو ته ز سکرین ویډیو شو کوم چې تاسو به دې کې کوین څنګه اډ کوئ. لکه فرض کا 10 کوین 2 کال دی او 3 کالو که ختم شو نو تاسو به دې کې کوین څنګه اډ کوئ او تاسو به هر ډیلی بیسس باندې کال په څنګه کولای شئ. کستا نمبر هر طریقې سره بلیک لیست کی خود دغه ټال کیو دا نشي بلیک لیست کوله. اینی ټایم بستارینګ ورزي. ها البته که نمبر چینج کو یا نمبر خپل بند کو انشم ویلې داغه حل بدله هم په 2022 کې روباسم. تھینک یو سو مچ چې چرته مې خادبات خوشحال بریالي اوسئ او دی ویډیو نه فائدہ والی. السلام علیکم. اپلیکیشن اولی کوي چې ټال کې یو سیدا دی باندې به کلیک وکړئ. صرف موبایل رجسٹر نمبر غواړي تاسو به رجسٹر کړئ. هر قسم بلیک لیست چې وي هغه ډیر ایزی اسانتیا سره کیږي. ګورئ لاندې دا کانټیکس دی دا میسج دی دا کال دی دا ډسکور دی دا می دا زه ټیک شوه. کال باندې به کلیک وکړئ چې په کال تاسو کلیک وکړئ ګورئ تاسو ته الریډي اوپن شي. ستاسو کوډ لې مطلب فرض کا 0336 نمبر دی نو 920336 باغله ورزي ځکه د انټرنیټ نه کال کورلی. کریډټ ریمایننګ ما سره 1.70 دی چونکه اوس زه کال نشم کولی چې دا 10 شي بیا تاسو کال کولی شئ. سٹارټ اکاؤنٹ چې تاسو کله اوپن کړئ تاسو ته پکې 10 کوینز درکړئ تاسو په ډایرکټ 2 کال کولی شئ. صحیح ده. فرض کا اوس دا زه ریټرن کوم نو په می باندې به کلیک وکړئ. ګورئ فری کریډټ دا به ګوري پرچیز کریډټ که په پیسو یا خلی ټالک ممبرشپ دی پکې ټال کول دی پکې ټیک شو. داسې کال ریکارډینګ سیټینګ فیسبوک وغیره باندې لایک کولی شئ. صحیح ده. میسج ته به راشي تاسو ته میسج راځي ګورئ دا تاسو ته لیکي دونه کریډټ شو دونه شو او سیسټم درته ټول بحالوي. په ډسکور باندې به کلیک وکړئ. کیپ کیټي اف کریډ دا ټالک ممبرشپ وغیره اپګریډ یور ټالک ممبرشپ لیور از انلاک مور پریوینسی. دې ترتیب سره راځئ پکې. صحیح ده. تاسو ډیر ایزی سیسټم دی پوه به شئ پې مشکله نه ده.